أما بعد فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. انسان چې کلم عمل کوي دا غي عمل د پاره نیت ضروری شی دی. کده ول نیت کو او دا نیت د الله د رضا د پاره دته په دې عمل اجر او ثواب ملوي شي، او کده دې عمل نه نیت نه ک دته اجر او ثواب نه ملاويږي. بیا نیت چې سونا اعلی او سونا مضبوطو دومره به ثواب زیاتی، او چې نیت کمزور او نه ثواب به کمی. احادیثو کې او په قرآن شریف کې بعض نصوص دي. یو ځای راځي الحسنۃ بعشر امثالها، چې سړی یو نیکیو کې نو ثواب یو پلسته. بل ځای کې راځي الله پاک قرآن شریف کې فرمایي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. د دې آیت حاصل دا دی چې سړی نیکیو کې صدقه ورکي یا نور نیکیو کې نو ثواب یو په وسو دی. د 1 روپے بدل الله وسو ورکي، بلکې ورپسې الله فرمایي والله يضاعف لمن يشاء، چې خدای غواړي دا غنم زیاته ورکي. اوس ګورال تو یو پلس دل ترازی یو په وسوا دې آیت کې وی دا غنم زیاته ورکو. او یو بل حدیث هم درته وایم، نبی علیہ السلام فرمایي چې دا الله د رضا د پاره څوک یو کجوره ورکی، یو کجوره الله د دې عوض په آخرت کې د احد د غر عمر ورکي. اوس یو کجوره او د احد غر. او یو بل حدیث په درته وایم، حضرت داود علیہ السلام یو ځل الله نه تاسو کو وی الله اغتل راتاو خای چې د قیامت ورځ په ته د انسان نیکی او بدی تلی میزان العمل او خایا وی طاقت نشي لرلی. وینا الله ما تاو خایا ګوره د پیغمبر ډېر لوی طاقت دی چې الله وتعالى لو خولا حضرت داود علیہ السلام په ځمکه پریوت به هوش شو، چې هوش کې راغی نو جړلې دا به هوشه وجه دا ده. اوس جړلې وی یا الله دا خډيره غټه ده، او الله کده واسمانونه وزمکه را غونډه کې او په دې تل کې ورواچه نو په یو پټینی غونډه ګټ کې زیږي. نو خدای زمون په عمل بدا څنګه کېږي؟ زمون عمل خدای دی وزمکو واسمانونو عمر نشي کېده، او کدا ټول راواله دی پټی ګټ کې زیږي په دې نشي ډکې ده. نو زمون په عمل بسنګ ډکېږي، پدې فجړا شو، بے ہوش شو. رب العالمین ورته فرمایل اے داوودا چې زو غواړم نو په یو کجوره هم ډکول شم. اوس بس تاسو ذهن کې مدار راځي چې اوس په موږ ته څه پته لګي. یو کجوره چې ورکې نو حدیث کې راځي چې ثواب یو پلس دی. قبل ځای کې راځي چې یو په وسو دی، بل ځای کې د احد غر شو، بل ځای په غونډه تلډه کېږي. زمون علماء کرام وی دا خبره د اخلاص د نیت سره تعلق لري. چې نیت ته کمزور دی، اخلاص کم دی، نو یو پلس. او چې څومره اخلاص زیاتیږي او د الله رضا ته شوق پیدا کیږي نو وزن به زیاتیږي. بیا به دومره ورسیږي چې د احد غر ته دونه به ورسیږي چې طلب هم پیدا کشي. نیت مضبوط د الله رضا. نیت هغه کول پکار دی چې ځان رستو کې، مخلوق رستو کې، بنده رستو کې، الله ورمخ کې چې الله دا عمل کوم
سالسته د پاره کوم چې پروردگار تور باندې خوشاله شي. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. الله وی اے بندا صدقه خو ورکه ورسته په خل سړي احسان کې ما صدقه درکړې ده رستو تکلیف ورکه ملک سوال ګری سړیا چې وګی شنو مونږ لراشه نو مونږ دل شي درکو دا zarar شو ا دې خپک او تکلیف دا zarar ډېری وجې دي احسانونه په وراله صدقه دې لاړه غر کا دکړه الله د پاره نشوا دې د پاره شو چې ته باغې احسان وراله چې ما خو تعالی ګره صدقه راکړه خمه د سره وکړل اوس په سم ډېر خلک وای د سره ما څخه کړی دي او د ما سره سوکړه د سره د څخه کوم د ما سره خکې لکه ګیله پیدا کېږي خدا خمه یاد وا خکوا کندو کې غردوا بس الله نه په اجر غواړه کدا خدای د الله د پاره کړی نو دا ولې وای چې د سره ما خو کړل دې سکی او که خدای دل کړی نو ثواب دې نشته د آخرت پرس اسم نشتا. الله قرآن شریف کې فرمایي دا خپل صدقې مختمه وي می باطله وي په احسان ورالولو باندې چې په احسانونه کې او تکلیف ورکه کلذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. ستا خدا سے مثال دی لکه منافقین چې خرچه کوي. منافق چې خرچه کوي څه لپاره کوي؟ هغه د دنیا د لالچ لپاره کوي اې د خدای لپاره نه کوي. منافق په لکه ایمان خو نشتا کمثل صفوان علیه تراب. دا سه مثال لکه یو تیګه د صفا او خوره په پرته ده او باران پوشو صاف پاتې شو اسم نشتا. دقه ستا خو صدقه منافق کړي دا په خدای ایمان نشتا په رسول ایمان نشتا اخرت باندې ایمان نشتا کافر دی منافق دی. قیامت پر استراشی ارسب الصافی اسبمنی ایمان نشتا اس بمنی قیامت پر ریاکار سړیم دغه مثال دی چې څوک ریا کوي په صدقو کې او په منځونو کې او په روجو کې او په ذکرونو کې ریاکار دی. قیامت پر استلار شي اوف کترکه سلدن خالی به پروتی خالی اس بمنی دغه چا صدقه ورکړه او د الله د پاره نه ورکړي ریاکارې د پاره ورکړه خلکو ته خود نه کوي سبا پاغه احسانونه ورړي او سبا غلط تکلیف او ضرر ور کوي. بس دغه مثال دی الله ور کوي دنه ور کوم لکه پکانی خوره پرتی باران پوشي خوره ختم دغه رنګي چې مرګ راغی ارس ختم اسبب نصرنی. او الله ما خو ډېر صدقې ور کړې دي الله ما خو ډېر خیراتونه کړې دي الله ما خو ډېر خلکو سره احسانونه کړې دي الله او یغه مال نه دی کړي راو باسا مال دې څه کړې دي ارینی ما قدمتا مخکې دې څه لګلې دي او خایماتا څه چې کړي دي په دنیا کې خلا رونو نیت خالص اخلاص نیت او مضبوط کې نیت لکه خه مضبوط دا شی راوله چې دا منس کوم څه د پاره کومه چې رب خوشاله شي په دې نه کمال الله خوشاليږي دا زکات ورکوم دا صدقه ورکوم دې د پاره نه چې کنه ورکوم دا استاد دی بخپشي کنه ورکوم دا سړی بخپشي نه دا نیتو کا چې رب العالمین خوشاله شي رب العالمین راضي شي. نیت سره بعض وخت عمل نه دی راغلی او خدای په لوی مرتبه ورکړی دا غي مثال بمدل درکم عمل نه دی راغلی او خدای لوی مرتبه ورکړی دا غي مثال بمدل درکم. دا حضرت امام احمد ابن حنبل په زمانه کې ولوار سټک به و سندان به و لواری به کوله سړی مونږ گزار مونږ له پابندې سره راته او مونږ له بداسه نه راته پابندې سره چې بانګ به وي بانګ سره به جمعات کې ناستو پورا دوسته الله ته خوشالولو مقصد دی. لوار کاکا چې کله وفات شو نو یو نیک سړی په خوب کې ولید په خشته باغ کې ګرځي چکرې لګای خوشاله دي چې هل قدمي کې میوي دي چې منونه دي دته تاسو کو لوار کاکا څنګه الله د سره سوکل وی خدای وبخله ما فکرم دا باغ د جنت راکو او ناشنا دا چې په جنت کې د امام احمد ابن حنبل گاونډي کړه. ماشاءالله احمد ابن حنبل څوک دی؟ هغه شخصیت چې د رسول الله مبارک د شپږ لکو حدیث او حافظ دی. هغه شخصیت چې هغه د حدیث او استاد دی د فقه امام دی مجتهد دی یو پارسا انسان قرآن و سنت نپز لکھاو مسائل لو باسی درسونه د حدیثو کوي وی ناشنا دا چې داغه گاونډي اکړم
دا سړی چې کله راویښ شو با سوچ کې پرېوت چې چېرته لوار او چېرته احمد ابن حنبل هغه څونه خوارۍ کړي دي. لوار خو ټیک د نیک سړی دی، خدای به بخلي په نیکو مونځ او دس که لوار کوي که ترکاڼي کوي که دیاړي ماري کوي. الله ته انسان په مال نه نږدې کېږي، په عمل نږدې کېږي. دا نه چې ګنې دا خان بابا دی دی به جنت ته دی او دا دیاړي مار به دا به نه ځي. نه دیاړي مار چې الله خوشحاله کړي دی به مخکې جنت کې پروت دی. په دې سوچ کې پرېوت چې دی لوړ څه عمل کړی دی. راغې کورې ښځې ته دروازه ورته وواله، आवाज یې ورکړه څوک یې؟ زه فلان کې یم. اوهو حضرت صاحب تاسو څنګه راغلی یې؟ یاره ستا خاوند ما جنت کې ولید په خوب کې، او خاوند دې راته وویې چې ما ته الله د احمد ابن حنبل ګاونډ را په نصیب کړی، هغه ګاونډي یې کړم. تا نه دا تپوس کوم چې د څه داسې عمل کړی دی چې دومره لوی مرتبې ته په الله ورساو. دا نیک خوب چې بشرا من الله حدیث کې راځي، دا د الله د طرف نه یو بشارت او یو زیری وي. بیا چې نیک سړی یې وویني او عالم یې وویني څه عمل یې کړی دی، یاره داسې څه خاص عمل خو نشته. وینم څه عمل به وي؟ وی دوه خبرې دي، دوه. یو عمل یې دا و چې د به سټک سندان لورو دا کار به یې کو، نو چې کله به بانګ ووي الله اکبر نو دب که سټک به اوچت کړی مو نو را براو به نه هلته به یې کېښود. لکه یو سړی خو چې الله اکبر وایي سټک واسې موچت دی، نو چې په ځمکه یکدین راویې به راوکړ. نه چې سټک به اوچت کړی او ده به الله اکبر په دې غوږونو واورېد، نو سټک به بیا سندان له څه ورته وایي غشي ته سندان له به نه را براو، هلته به یې کېښودو. او څه به یې وایي ما ته خپل رب د یو بنده په خولې اواز وکړه چې ماله راشه. ګوره سوچ عجیبه دی که مونږ بانګونه اورو، دا سوچ به د چا هم نه راغلی پړی. بانګ سره دا سوچ کول چې ما ته اعلان چا وکړ پروردګار، د چا په خولې راته اعلان وکړ د یو بنده. لکه زه د حاجي صاحب ته چې ورشه هغې خلکو ته اعلان وکړه، دې اعلان وکړي، نو دا اعلان زما د طرف نه دی، زما د خوله ده ما ته زما رب اعلان وکړ د یو مسلمان بنده په خولې چې ای بنده اله مال جومات ته راشه. رب اعلان وکړه زه به سټک را برو. دې ته اوس هغه نیت وایي، د اخلاص په نیت دی پویوم. اوس رب اعلان وکړه ما ته الله، نو یو خوا الله دی بل خوا سندان، یو خوا رب دی بل خوا سټک، یو خوا رب دی بل خوا پیسه ده. اوهو تندرونه پیسه نه دی بي دا ډوډۍ چې الله خوشحاله شي. الله واس کوي حي علی الصلاة، الله واس کوي حي علی الفلاح، حي علی الصلاة، حي علی الفلاح. ای بنده الله اقبل را متوجه شه، عجل تلوار کوا، اقبل متوجه شه، عجل زر راځه، فاستبقوا الخيرات سبقتك منډه وشابه جمعه ته راځه. دا مطلب نه چې حقیقي منډه، مطلب دا چې نور کار پرې شابه راځه. ما ته زما رب आवाज وکړه چې مال جمعه ته راشه، د خپل بنده په خولې باندې سټک بیل ته کېښود او جمعه ته ورغی. جمعه ته ورغی کې مراد جمع ته خو لا 20 منټه نیمه ګنټه شته انتظار د مونځ. رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان د مانځه په انتظار ناسي ثواب د مانځي کی. اوس وګورو کنه اوس موږ دا خبره سوچا کوو، څلور رکعات نفل به وکم، ذکر به وکم، جمعات کې به کېنم، دا څه کوو موږ؟ نه موږ بانګ اړو سوال نه پیدا کیږي. کله ته ګورو 100 منټه شو، لا چې څوک راځي منځله 100 منټه شو، هیرو 15 منټه پاتې دي، زمونږ دا یو چاکو پکې تیرې کېږي. هغه بل څه وایي زمونږ دا یو سودا پکې خرڅولی شم، بل څه وایي دا یو ګاک پکې فارغولی شم، بل څه وایي زمونږ دا 2 خښتې په دیوال پکې لګولی شم. پورې ورو برس هر سړی رامنډې زمونږ رکعت خو بلاندې کو کړ، رکعت نه مونځ خو بلاندې کو، جمع خو بلاندې کو کړ، په دې ځان خوشحاله و. دا سوچ مې ونه کړه چې ما ته الله आवाज وکړو، الله आवाज کوي دلته کې نه ولې. او دا سوچ جنازې اکثر لاړ شو شابه کنه خدای الا بس زي بس نیت تړای الکه صبر وکړه خدای بندا صبر وکړه چې څونه انتظار کې هغه ثواب ملوي. او امام صاحب هم کو په مانځه کې 2 منټه وروسته شي استاد جی وخت پورا دی، بل مو استاد جی وخت پورا دی، استاد جی وخت پورا دی، وخت به دی پورا شي که خیری ور بشي، وخت به دی پورا شي. مطلب دا چې شابه زر مې وزګاراوه چې خپل دکان ته لاړ شي، زر مې وزګاراوه
یعنی دا منز مقصد نشو، مقصد دا خپل د دنیا کار روزگار شو. کمون مقصد وی نو خلق یو 15 منټو بدل 10 منټه زیات جمعات کې دیر کړه، لکه مخکرا شو سلو رکعت نه پلو کړه. مقصد مون نه بس یو قرض خلاصول دی، ٹھیک شو قرض دیو کو خلاص دی کا مانځنه دی غاړه خلاص شوا مون دی او کا خو چې کم ډبل ثوابونه ملاویږي، یوې کجوري نه غر جوړیږي هغه ملاو نشو. هغه نیت تا وګورو، دې نیت تا وګورو، هغه اخلاص تا وګورو او د دې اخلاص تا وګورو. دې ځان وزګارای دې منډه وای چالت کې گاک خراب نشي. روزی دا الله پلاس کې دا گاک پلاس کې نه دا. ډیر بدر کی برکت بنی برباد بګرځي، لګه بدر کی برکت په پکی خوشاله بګرځي. بس الله خوشاله بانګوي بس شل کار پرېدا بانګ څه ده پاره دی شل کار پرېدا جمعه ته دا کینه انتظار د منسکوا چې څومره د انتظار او هغه مر ثواب کمپیوټر چالو دی. سلو رکعات نفل مقدس خدای بنده ټیم تیرې دوه والا دی. وقت پورا دے شابه، وقت پورا دے شابه. جمعات کې در باندې مچې لګېدلې دي خطې دي، جمعات کې در باندې دغه لګېدلې دي سو ته ویل کېږي میګي لګېدلې دي او خوري دي او تختې د جمعات نه د دې نه بهتر ځمکه په مقدس مکه بل شته دی. رسول الله مبارک فرمایي خیر البقاع مساجدها وشرها اسواقها. په ټولو ځمکو کې بهترین ځمکه د جمعات ته، خراب ځمکه د بازار ده. نو د خیر ځمکه نه تخت خراب ځمکه له خدای بنده هغه سړی خدای وتوی دغه چل وکاو کټک وکې خو جمعات ته برابر یو دا عملو. دویم عمل یې څه دی؟ ماشاءالله دویم دا دی چې زمونږ د احمد ابن حنبل په ګاون کې اوسېږي. مونږ به بره پراتو، احمد ابن حنبل به د شپې پاسې تهجد به کول. زما دا خاوند چې په ډډه داسې واورېده او امام احمد ابن حنبل ته به وکتل نو داسې به افسوس وکړو، یا الله غریبې مه کنه بچی په غاړه دی. الله ټول ورځ مې سټک والے دی، سندان مې ډبولې دی، ستړی یم ډېر زیات. الله که دا بچی مې په غاړه نه وي او دا غربت مې نه وي نو زه به مس پاسېدلی وم د دې ملا صاحب په شان د احمد ابن حنبل په شان نفل به مې کړی. غریب یم نشم سبا بیا سټک وام، ستړی ما وجود مې خوږېږي، الله نشم پاسېدی. خدایا خو د دې ملا په شان به ما هم تا ته جړلی و، مونځ به مې درته کړی و، خو غریب یم بچی مې په غاړه دی، لاس مې ستړی دی او سبا بیا سټک له روان یم. ګوره صرف د امام احمد د منځ تمنا یې کړې ده، د امام احمد د منځ ارمان یې کړی دی رب العالمین داغه ګاونډي که په جنت کې. نو چې ته عملو کې بیا نیت هم داسې وي مزېداري عملو کې نو خدای پاک به پې څومره اجر درکړي. نیت اعلی مزېدار ښکلې خشته بس رب العالمین اجر او برکت ورکړي. او نیت بیکاره دی، خراب دی او ډېر مضبوط عمل هم دی، ډېر مضبوط عمل اسم نشته. دا ما چې کوم حدیث اوې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي. زمونږ د بخاری شریف لومبی حدیث، زمونږ د مشکات شریف لومبی حدیث دی، نورو کتابونو کې هم دا لومبی حدیث دی. مونږ طالبانو ته ښایو دا حدیث څه دی او مشهور دی، د سکول کالج هلکانو ته هم یادي انما الاعمال بالنیات. واقع څه وه؟ واقع دا وه یو سړی مهاجر ام قیس په دې نوم مشهور دی. یو ښځه وه ام قیس ای خوښه وه، هغې ښځې ته ما سره نکاح وکړه، ما سره واده وکړه. هغې ورته ویې که هجرت کې مدینې ته د سره به وکړم، که مدینې ته هجرت نه کې نو زه د مدینې نه بار نه وځم، نه کوم د سره واده. دا د خوښه وه. دې د مکې مکرمې نه روان شو مدینې شریفې ته، زه هجرت به وکړم، دا ښځه په نکاح واله هجرت غوندې عمل اوهو. او د مکې نه مدینې ته عمل هجرت تقریبا 480 کیلومیټر یعنی 500 کیلومیټر مزل. څونه ګران کار دی. مورې پرېښوه پلارې پرېښو، څونه ګران کار دی. او لاره خو اوس خو په ګاډو کې به ځې، هغه زمانه کې خو پیاده مزلې وې او بوخانو به خلک تلل، دغه مزلې وې، نور به ګرمي به وه، په لاره خوراک هم نشته، په لاره اوبه هم نشته. څومره سخت نه سخت سفر د مکې نه مدینې منورې ته و. رسول الله مبارک ته چا الوې چې دا کاکاجي خو د ام قیس د نکاح دپاره هجرت کړی، د مکې نه راغلی دی، مسلمان دی کافر نه دی، خو هغې نکاح دپاره رسول الله مبارک په منبر کې ناست
او اعلان وکړه ایها الناس انما الاعمال بالنیات، دا عمل تعلق چا سره دی؟ نیت سره. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله وانما لامرئ ما نوى، انما لامرئ ما نوى. دې سړی چې څومره اعلانیت کړي هغه مره ثواب، که دې سړی ډېر نیتونه کړي ډېر ثوابونه. زه به د هغې یو مثال درکړم. یو سړی د کور نه راووت جومات ته ځي، د یو نیت دا وکړه چې د جومات ته ځم په ښي طرف به ځم. ښي طرف باندې تل سنت دي، مستحب. چې واپس راځم بیا به په لارې په ښي طرف راځم. یو نیت یې دا وکړه. دوی نیت یې دا وکړه چې جومات ته ننوځم، پی خیق به بدن نه کوم او د جومات دعا به کوم، اللهم افتح لي ابواب رحمتك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعات نوزم گسخ په بارو باسم او دا به اللهم اني اسالك من فضلك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دا به سونه ته شو دعا. دریم نه سړي جمعات ته جنن نوزم په خلکو به سلام اچو. څلورم نه سړي چاته به ضرر نه رسو. پنځم نه سره د دنیا غب شپ نه لګو. شپږم نه سره التبکینم یو سلو رکعات نفل وکم. اوم نه سره د مونږ انتظار به وکم. اتم نه سره تکبیر تحریمه بلاند کم، تکبیر تحریمه بلاند کم. نه هم نه سره د اعتکاف نفلی نیت به وکم چې تاسو خدای جمعات کې زما به اعتکافي. نه نیتش لسم نیت سره، لسم نیت بانګ وای اقامت وای دا غي جواب به ورکو. نورم پکې کې دي شي دا لس شو چې دا کور راوت ساته و د غریب هارت اٹیک وشو. دا د لسو نیتونو اجر او ثواب رب العالمین ورنصیب. وانما لامرئ ما نوى. طالبان ما د پاره د عموم دي، څومره نیتونه وکړل دومره ثواب ملوي. هیرونو ما يفعل الله بعذابكم. الله وی زستاسو په عذاب سکو ما خو عذاب لنه پیدا کړي. خدا ما شکر ادا کړي. الله زموږ د بخنه د پر باندې لټای. الله جنت بم پچا ډکای کړي. نو کافر خو نه بودی جنت تا، منافق خو نه بودی جنت تا، بل دشمن خو نه بودی جنت تا. مونږ به بودی ان شاء الله ولدي. او جنت هم یو نه دی بلا جنتونه. او جنت هم صدا سنر چې پټې نه دی بس داخله به کې وردن نشي او په یو بل سره به جګړه کوي چې دا زما او دا زما او دا زما. دا دومره شی دی چې د ادنا جنت د ټولو نه راکوټ جنت چې الله یو انسان لور کوي نو عرضها كعرض السماوات والارض. پلنواله بدونی لکه ځمکه اسمانونه. وګدواله خو پلنواله کمی وګدواله زیات. الله سره د سسیس کمی دی. نو الله دا جنت د کول غواړي. نو هغه د پر باندې لټای او موږ ډېر قمقل یو، مونږ ډېر سادهګان یو. مونږ د خدای د رحمت نه سر تختو. الله وی باران کوم مت تخته د رحمت نه مونږ دې تختو. انما لامرئ ما نوى. یا سوي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. چا چې د الله د پاره او د رسول د خوشالولو د پاره هجرت وکړه، دا هجرت خدای او رسول ته قبول، رسول تم قبول به خوشاله شي، دعا به وته وکي. الله تم قبول په جنت ورکی. ځکه الله او د رسول د پاره هجرت کوي، بل څه د پاره نه کوي. یو صحابي دی حضرت ابو سلمہ رضی الله عنه او دا غبل خزده ام سلمہ رضی الله تعالی عنها. دواړه ډیر زیات یو بل سره محبت لري. دا که تاسو تاریخ وکړئ حیران بشئ چې د دې ښځې خاوند یو بل سره څومره مینه وه. تاریخي خبره ده. ډیره زیاته مینه وه یو بل سره، ډیره زیاته. دونه محبت و چې دا ښځه دې خاوند ته وایي وی ای ابو سلمہ وی یو جوړه وکړو دواړه. وی څه جوړه کوو؟ وی داسې جوړه کوو چې که ته د ما نه مخکې مړ شوې نو زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم، او که زه ستا نه مخکې مړه شوم نو ته به د ما نه پس بله ښځه نه کوې، چې ما تا په جنت کې دوه په دوه یو. بس حالانکه په عربو کې دا رواج و چې خاوند به مړ شو بس چې عدت به پوره شو نو بل خاوند به کو. دا به هغې کې رواج و.
دا خاون ہوتا ہے ابو سلمہ پہ ام سلمہ ہماروں یو خبر دی مینس کی در تکوما دا خبر بیا پورا کوم تاو تا پتہ رالتا کی زمانگ یو مدرسہ جوڑا کردی دا ادارت الحدیث پا نوم باندے پا دی وڈی گرام جلن دے سر مونگ مدرسہ جوڑا کردی دا الحمدللہ او آغا مخی دا مدرسہ دلتا وا خو جماعت کی مدرسہ لگا گرانی نو منگلتا ورطا بادی موکلا الحمدللہ جماعت ہم وطا جوڑ کردی او طالبان الحمدللہ فکرال در رنبے درجے نوالا تر دا وڑی دوری پورے رب العالمین التوفیق ورکڑی دے الحمدللہ طالبان پکی دیر طالبان رال اوسم را دی داخلی شروع دی وڑی دوری نوالا تر دا اولا درجے پورے آگے کی منگ لنگرم ورکو باقیدہ سے لنگر چی دا سوسی ناغا ورکو داگه دا پارا زمونگ سا نا چندیشتا دے نا بار گردے دلشتا نا خلقو پسے تللشتا زمونگ دی جماعت تا چی مونگا دا کم چندا راغوارو دا دا جمعه پر چی تاسو ورکوے دینا چی دا دی بجلی دا بیلون دل تم بلا بیلون دی بجلی بیل دے دا گیس بیل دے او دل تم دا حفظ مدرسہ شتا دینا چی سب زیادتی شی نمانگیل تولیگو نو اغا مدرسہ شروع شوی دا نو تاسو ټولو مرګونو دا درخواست دی دا نننه چنده مونږ ټول هغې دپاره غواړو نن چې څومره چنده وشي دا به ټول هلته ځي نو په دې پیسو باندې به طالبان د دین چې کوم مسافر راغلي دي مسکینان د هغې د ډوډۍ بندوبست به پرې کېږي د هغې د ترکارۍ بندوبست به کېږي د هغې د چایو بندوبست به پرې کېږي او ستاسو خوښه د دین زمونږ ستاسو شریک دی د رسول الله مبارک احادیث زمونږ ستاسو دی او دا طالبان دی مسافر دی الحمدللہ زمون په ټولو جماعتونو کې طالبان دی ردی او دې طالبانو له دا قوم ډوډۍ ورکوي او تاسو ته اوس هم وایم چې جماعتونو کې طالبان ډېر دي په اخلاص ډوډۍ ورکوي ګوره د اخلاص او د نیت خبره خو درته ما وکړه الله دپاره چې دا طالب د خدای دین زده کوي دا طالب قرآن زده کوي دا طالب د پیغمبر حدیث زده کوي دا طالب نه به غلطي هم کېږي په دې جومات کې دی به اوبه هم زیات استعمالوي دی به د بجلی هم بې ځایه خرچه کوي خو د الله او د رسول د دین د خاطره به تاسو هغې سره مینه کوئ انشاءالله د هغې بدل خدای په دنیا کې هم در کوي او په آخر کې به هم در بچو نه زیات طالب ته وګورئ د خپل بچي نه زیات ورته وګورئ خپل بچی بری دونه پکار نشي لکه ردی طالب دا نوړی ډوډۍ چې څومره ستا پکارېږي نو دا نن چنده مونږ خالص مخلص د هغې مدرسې دپاره غواړو نو ښه اخلاص سره چې د چا څومره وس کېږي د صدر کې تعاون وکړئ ښه پوره اخلاص سره د اخلاص خبره درته ما شروع کړې ده چې څومره ستا اخلاص نیت ده وکړې چې د رسول الله مبارک د حدیثو د قرآن او د تفسیر او د دینی علم د پاره دا بچی راغلی دی او دا غوی د لنګر د کې دما دا پیسې لګي نو خدای به د اجر ان شاء الله په دنیا کې هم درکې خدای پچا د پردي قرض نه پریدي ښا خدای غیرتی ذات دی او آخرت کې به هم درکې نو څومره چې مخلاص وکړو زه نه ګورم چې دا چا سونه ورکړي الله یې ویني دا الله د پاره وکړي بهر کیف زمارونو او چې طالبان جمعات کې دی رہی دغه طالبان سره یو کوټه مهرباني وکړي په وظیفه او پر وټه کې د اخلاص نه کارواله بهر کې خبره مې دې پورې کوله په قلار خلاره لگا ګرځي خبره مې دې پورې کوله چې سمې وي جی ها نو هغه دونه یو بل سره مینه لري چې هغه ابو سلمہ ته دا خزوي او ته وی خزي او خبرات کوم وستا شرط ماته منظور دی کته زمانه مخکې مړ شوې زبستانه پس بل خزانه کوم بس او که زه مخکې مړ شوم نو ته به دا چل نه کې ته بل خاون کولی شي ځکه زه بغیر ښځې ګزاره کولی شم سړی یم خو ښځه بغیر د خاون نه ګزاره نه شي کولی ستا د ډوډۍ او د جامې به دې ضرورت دي دونه مینه دواړه لاړل حبشې ته هجرت وکړ د مکې مکرمې نه حبشې ته هجرت آسان کار نو ډېر ګران لاړل حبشې ته هجرت وکړ حبشې نه رالل مکې مکرمې ته چې رالل روان شو مدینې منورې ته هجرت شروع کړ ګوره الله دپاره پلاران د دواړو شته میندې د دواړو شته رونه د دواړو شته قوم د دواړو شته مدینې منورې ته هجرت شروع کړ چې مدینې ته هجرت شروع کړ د دې ام سلمې رونه رالل د قوم خلک او دې ابو سلمه د خاوند دی ولک لک رونیو پیدا سکے دا مونږ تا باندې خرڅه کړې ده کله حبشې ته بوځي ځان سره پغړونو ګرځي اوسې مدینې ته بوځي دا پتا مونږ خرڅه کړې خو نه ده کدل ته وسره اوسېږي د مونږ د الور خور به د سره کدل تني ځ خپل کار کوه
هغه وی چې زه خو هجرت نه پرېږدم، مینه ښه خو مې ډېره زیاته د مینې ښځه ده، ډېره زیاته مې خوښه ده، خو رسول او خدای نه پرېږدم، هجرت فرض دی دا نه پرېږدم. روان شو مدینې ته، ښځه دې پاتې کړه. ښځه وی زه ځم ورسره د ما خاوند دی، زه په شاړو کې ورسره خوشحاله یم. وی نه دې پرېږدو. چې ښځه دې جدا کړه نو د ابو سلمه د خاوند رونه رالل قومیان، ماشوم بچی و دې ښځې سره، هغه یې واغېسته. وی تاسو زمونږ ضرور نه ښځه واغېسته، بچی زمونږ کېږي، راکې بچی. بچی ته وی بوت د خاوند رونو قوم، بس دی غریب نه د مینې خاوند هم لاړ د دې غریب نه، او بچی ته لاړ. داسې سلګی به یې والې او جړل به یې، او خلکو ته به یې وی زه خاوند لزم، زه خاوند لزم، زه هجرت کوم، زه رسول الله لزم، زه هجرت کوم. نشي تللی، ځان نه به یې ویښته نور ته به لاړه، په دې غرونو به ګرځېده او جړل به یې. نو د چا پې رحم راغی، نه هغې رونو پسې لاړ وي تاسو څه کوئ؟ تاسو د دې د خوشحالولو دپاره وایئ که څه خپل غرض هم دی؟ چې هغه په هجرت د خپل خاوند سره هلته خوشحاله ده، څه کوئ؟ راضی یې کړل. چې راضی یې کړل وي ښځه خاوند لا، نو بیا لاړ د ابو سلمه قوم لا بچی ته ولا راواخ ولا یې ورکړه. وی ځه یک تنها بچی غېږ کې نو مدینې ته روانه شو، او رسول الله مبارک له ځان ورسول. خدای څه بدل ورکړه. الله اکبر. دغه ابو سلمه وفات شو کال یو نیم کال پس. دا ام سلمه جړلې، دا وی کور کې ناستم، ما وی نن زما د مینې خاوند مړ دی، داسې جړا به کوم چې خلک به د هغې قصې کوي، نقلونه به یې کوي. یو دو ملګري نور یم ښځې رالې، ځان هم تیار کړه چې موږ به ویر کوو او ساندرې به وو او جاړو به. وی دې کې رسول الله مبارک را دننه شو. ما ورته پته وه چې دا خو د مینې خاوند مړ دی، نو ما ته یې غږ ونه کړو، خو هغه ښځو ته یې وی تاسو د هغې کور ته بیا شیطان را دننه کوئ چې خدای ته دوه ځله شیطان ایستی دی، دوه هجرته دي که وی به زه پوه شم. او ما ته یې وی ام سلمې یو دعا راته ښیم دا وایه اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها. خدایا په دې مصیبت کې ماله اجر راکړي، خدای دې نه ماله ښه بدل راکړي. ما وی ښه د ده نه ښه بدل د ابو سلمه نه ښه خاوند بلا څوک چې ماله به راکړي. وایي د پیغمبر مبارک دعا ومې کړله، نو وی ماله خدای د خپل ابو سلمه نه ښایسته خاوند، ښکلی خاوند، مزېدار خاوند را نصیب کو. څوک دی؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. ودرید د هجرت برکت د رسول الله مبارک نکاله خدای او رسول اخره کې و پورې وسره پاتې شو، او د جنت د امهات المؤمنین د مسلمانانو مور شو. او بلا حدیث ته رسول الله مبارک امت ته رسول دی، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، الله او رسول د پاره دی، الله او رسول ته مقبول. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، یو سړی وی دی له هجرت کوم چې د غنیمتونو براکی، نبی علیہ السلام به زکاتونه خیراتونه ورکول، دا به ملو شي. او امرأة ينكحها وفي روایت يتزوجها، یا دی له هجرت کوم چې خزه ملو شي، لکه دې کس ته وکړه فهجرته الى ما هاجر الیه، هجرت هغه ته مردود شو چې کم څه کړی دی، د خدای په نظر قبول نه دی. ګوره نیت قیمتي شي، خنیت وکړه، بس خراب نیت دیو کا. صوفی صاحب قصه کنه، صوفی صاحب شیخ الاسلام نامم روږدګیره داغه په کلی کې ونه و خلکو به داغه اونې سره صدا ناروا اعمال کول، چا به تورې ورته ځان دولیو، چا به ته بچي غوښتلو، چا به بیماران بوتلل دونه د صاحب خرام لاندې به دنه خوا کول. دا بدعات، دا ګناه، او ما فوق الاسباب کې چې د الله نه بغیر بل نه غواړي شرک. خلق بدلونه سره چا شرکونه او چا بدعات او دا ګناه. صوفی صاحب چې د دې یو علاج دی ودای چې داونه د وای خوامه ونه وام جرله به ختم شي د ګناه. تبرګې پوګ چې پوګې کړي اونې روان شو پلار و یو سړی ولاړو. شیخ الاسلام سکه صوفی صاحب یا روي دا غونه د خلق د ګناه عمل وسره کوي او ټول دې خدای پرې خې دې ونه راټینګه کړي. په خوا د مونږ په علاقه کې یو سورې شوه د مشرانو ته پته ده، ماشوم به نا جوړه شو سورې شوه کې به ورو مانډه
او باقی به را وسته باسوی دا جوړ شو او یو بل ونه وا د دې کندې په دې غاړه وا د کندې د منځو خلک دب وای دې په دې غاړه او په خوا نو چې چا به دب شو نه غونه لا بلاله ناغه کې به ډولکې پروتو اډولکې به راوغی تو غاړه کې به واچو هغه ته به والا او ډولکې به ډنګاو او سبه وي د ډب د غاړې لالا زرا غلې متالا چې ته مخلاص کړه دې تبه د جنجاله دا سندره به وي د ډب د غاړې لالا زرا غلې متالا چې ته مخلاص کړه دې تبه د جنجاله نو ګور اوس به دا د تبه نه به اخلاصي خدای جوړون کې دې کبندا الله تبه نه به الله بچ کوي کبندا الله عقیده درسته کا ټیټ کا ونه لذي او دا کسي په خلکو جوړی کړی ځان بهر کیف خالق و مالک زمون رب العالمین دی جوړون کی بیمار دی واستون کی زمونږه رب العالمین دی ژوند او مرګ ورکون کی د الله په لاس کې دی عزت او ذلت دا ټول د رب العالمین په لاس کې دی د الله د وحدانیت د توحید مضبوطه کلک عقیده دی الله زمونږ نصیب نو صوفی سے وای چې داونه واما دا خلق ناروا اعمال کوي چې دا جبه ختم کړم اصلي وته یې تاسو کې ونه وي هغه کې خو خکارم شته کنه سورې د خلق چې دی وته کینی ساروي ته لاندې تړي خلق نه کینه کوي نه پریدم خلق دې بل سورې ته کینی او بس وامه اخواشه وته ګورا څوک بل سره جنگو کی چې موږ ته ساروي لاندې تړو موږ ته سورې ته کینو ته ونه وي مکو نیک بخت خپل نیک عمل کوه خلکو توایا کړ خلک ګولاله باندې کوو نه سره وېدان له جګړې ګوري دی وته نه ته پانا خوښوم دا ونه وامزه او ته يم نشه والی سره په جګړه شو روان شو چې روان شو سو پیسه ابتبرګه کې خاود او هغه سړی له خانګو کې لاس ور کو دې زمکه راو بغاو او سولته ولا ورکړي تا غداسه تمام نه کې دا شرکی دا شیلر کو راوی بغاو چې پرې خو دا روان شو سړی ولا بیا مخله شو وې نشته خوارشي او درخو مې راو بغول بیا ولا خانګو کې لاس ورکو دا مازیګر ولا دزمه کې راو بغاو او خو اصولت یې ورکړي درې سالور درې راو بغاو هغه سړی وته وې سو پیسې یو خبره پرې د بت په ما زور اوري موږ دی وال ور دې ډبولو خوګ دکړو یو خبره ده کومه خیری خو خري بیا خپل ده یو روپیا بدل در کوم درهم هر سار د بالغ لاندې بدی پروت خداونه ما خلق یې سوري تکینی او څاریو ته لاندې تړي مسافر او تاسانتیا ده او تخپل نیکی کو روپیا به در کوم بچولم ورکو خلکو دمرګه او سو پیسې کې د روپیا وره دل کنه درهم او روپیا ډیر ناشنا شي اله او غاره ده چله او غاره ده وی خدای دې ټول دوزخ ته بوزي مونږ بل کې خپل نصیحت به تکو په تندر ولې ونه وامه الګا روپیا به خامخې وې کنه وې بس من به خلکو ته نصیحت کوو نه دا خپل کار دی کې خلک څوک د چا قبر کې نه سملی او شی بل خواله چې روپیا رالو دا شو خبره واپس کور تلال ته ورګه کې خو چې سار را پاسې بالغ یو کس روپیا پرتا درهم بس روپیا سه خوشاله ده بلوز بیا پورت پرتا بلوز بیا پرتا چې سلوره مروز چې بالغ وجد کې روپیا نشته بالغ مالخ یو سانډا چې دا برکې نه ہوتے تله موله وسانډل روپیا کم ده ته ورګي پوګه کم چې پوګه ک او روان شو او صلی و تبخیر سکه یره دا ونه وامه ولی وی یره دا شرکی اعمال خلق کوي الکه مکه خلق دلاندې سوري تکینه نه بس نه پریدم زستا پلار بلار شي په جګړه شو چې په جګړه شو هغه سړی په زور اور شو سوپی سي بو چت کو دزمه کړه راو او خي او سو لته واو دی بیا وېزم هغه بیا چت کو دا سوپی راو غردو یو درې سرور زله چې راو بغاو خلته مته ولا ور کړلې سوپی سي بو دی لکه تاسو کې تاغه ابلودنې سړی خونی او مغه وی په دې فلسفه مې پېکا ابلو سره جمال الله درواچو ډېر سپک وي او رو به بغول اوس خو ظالم بچي غرد نه جوړ شوی اوس خو دې چې ټول دې شمغله دې به خو وستا دا څه مسله ده وی ابلو چې وی ز شیطان ما د انسان په شکل د تولاړې ابل رسته د خدای د رضا ده پاره دي انن د خدای د پاره نه د روپې نشتا خدای د پاره دل نشتا نن روپې بند شوی دا نو چې د خدای د پاره الله به مدد کوي چې د خدای د پاره نه نو الله دې مدد نه کوي پارام کې نه راځي خواجه چې اوس دې
نه کېږي چې دا مازدیګر دی وایم چې تس تس دی کوم. اصل خبره د الله دپاره، الله دپاره عمل کوه، مدد به د رب العالمین کوي. ابوالحسن نوري رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ دی، ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی. نو یو ځل یو کشتی ته وخت کشتی کې روانو، کشتی کې منګي پراتو، اعلی منګي، قیمتي، مزفت، ډېر اعلی قیمتي، مقیره موتی، مزفته موته وي، دا رنګونه ولا ورکړي قسم قسم، لس منګي. نو د تاسو کو وسره پولیس والا دی او کسان دی وسره، خو خلکو یې لحاظ کو د دې نیکانو عالمانو خلک خیال ساتي. حضرت کېنه دې منګو کې سری ودا شراب، ودا څه کوي؟ وی بادشاہ لوړو، کوم نه راوړل؟ دا جی پلان کې باغ کې انګور اعلی قیمتي، هغه دینه مراده کړل او ډېر په حفاظت بادشاہ لوړو لس منګي دي. وی ښه شراب حرام نه دي؟ بس هغه دغه ته وکتل پاغه کشته کې چې د لرګي پروتو اوچته کو چډا دی ورکه یو مې وو او یا بادشاہ دی لری شه بادشاہ بخپل کار کوي. بلې وو نه هي والیا به پرېخو، نه هي مات کړ. هغه غږ نشو کولای چې دا خو د زمانه بزرګ دی، د خدای ولی دی، عالم دی، اوس کله نیسو مونږ چې تغر کو تبا نشو. بادشاہ له یو منګي یوړو او بادشاہ ته ریپورټ ورسې چې سه مونږ خلاص منګي را په مخه کړو. ابوالحسن نوري رحمت الله علیه نه مات کړی وي پرېخو پیرای وله. بادشاہ ته پیش کې پولیس گرفتار، بادشاہ ته پیش کو وې زما منګي تامات کړ ویاو وې تا دا جرأت ولې کو چې زما منګي دې ماتول. نو یو خواته وی یو اللون بل خو اللون، یا به مت خوشالولې غلبم الله به مخپکو، یا به الله خوشاله تب مخپکولې. نو بادشاہ سلامت تا قدر په مړ دې خدای نه زیات نه دي. ویخا د اختیار چا در کړو چې دا منګي ماتول، ټیک شو دا منګي دې مات کړ، د اختیار خوستانه دي، دا خو ما دې د پاره یو ډله جوړه کړې ده. هغه ډله به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، ته نشي کولی. تعالی د اختیار چا در کو، مال رسول الله مبارک را کړی، هغه کوم دې در کړی دی. وی هغه ماته وی چې من رأى منکم منکرا فليغيره بيده، چا چې ناروا ولیدل پلاس په باندې، فإن لم يستطع څنګه دی فبقلبه، فبلسانه، فجبه په باندې، او فإن لم يستطع فبقلبه، اي فليغير بقلبه، زړه کې بدا سوچ کوي چې کله طاقت مې کله پیدا شونه بندو دا به مالا پیغمبر یا وی خدای وکړل چې دې مات کړل. نه زبس ټیک شو، تعالی پیغمبر اختیار درکو، خدای یو دی ولې پرې وی دا لومبه مې د الله د پاره مات کړ چې الله خوشاله شي، دویم مې الله له مات کړ چې ما خوشاله نه مې مات کړل د الله او چې لسم مې وو. نو شیطان یې وسوسه را چولا چې خلق به وي چې دومره تکړه دي چې د بادشاہ منګي مات کړ. دلته د الله سوچ ختم شو، بل سوچ راغی ادا الله د پاره لسم چې مې ماتاو، دا سوچ راغی چې نن به خلق زما ډیر صفاتو کې دنیا به وي چې ابوالحسن نوري هغه سړی دی چې د بادشاہ پرو نه ساتله او منګي ولا مات کړ. نو په دې لسم کې نیت د خدای نو پرېم. او د حضرت علی رضی الله عنه واقعا مثنوی کې مولانا روم صاحب رحمت الله علیه په اشعارو کې لیکل نه چې يهودي راو غرداو او پسینه ولا کې ناست او توره را واغشتلا او سری ولا پریکاو، يهودي لاندې نه لاړې په ټوکړې او چته پاسې ده چا وته وی دا ولې توره دی راوي بل وخت کې به ګیرېږي، بیا به سره ګور مست پرېدم چا وته دا ولې لاړې در باندې او ټوکړې اوس خو یې دا غوسړې را وستا. نو دې پرېخو د وینا وی چې وختي ما راو پردو او غرزاو مې نو امه دا الله نیتو چې الله خوشاله شي چې لاړې ټوکړې نو خپل سوچ راغې، خپل انتقام راغی چې لارې ټوکړې اوس د چې د پرېدم نو زوست الله رضا ختم شوه دی وخت کې نه وجنم. نیت به د چا کو د رب العالمین درته مون درازي چې الله خوشاله شي، صدقه ورکې چې الله خوشاله شي، عمرې لځې چې الله خوشاله شي، حج لځې چې الله خوشاله شي. ځانا د یو سړي څه ګډوډ نومو لال حج چې واپس راغی، خلکو وتا خپل ګډوډ نوم بیاوي یلکه ماته جسه بوای حج مې وک لکونه روپې مې ولګوړو سپوري ماته مغزور نوم ما خو دې لوګه چې خلک ماته جسه بوای، هر څه لاله برباد شو.
مونږ چې څوک نه هغه ته خلک مانځي سه وایي زکات ورکی زکاتی سے بوته وایي دا یو عزت ته لفظ څوک وتا جی سے وایي خبره چې وتا جی سے وایي څه بل خبره نه خو دې نیت لري نه چې ما ته خلک جی سے وایي خالص د رب العالمین د رضا د پاره هر عمل چې مونږ کو د الله رضا لپاره او چې د الله رضا پکې ختم شوا او ثواب پکې نشتا د عمل بیا څه پیدا ده دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې عمل کې نو زما د رضا نیتو کا چې الله راضی کوم او کل نیتو کا مزیدار نیتو کا نور نیتونه د سر نه باسا او دا نیتو کا چې زما رب زمانه خوشاله شي په دې عمل نو چې الله خوشاله شنو کمې بدسي الله دې زموږ په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي الله دې زموږ اعمال قبول کړي